إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ډیرو قدرمنو لیدونکو خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د رمضان د ټولو ګناهونو د بخښنې موسم وګرځي او رب العالمین دې دا مبارکه روژه د خیر او برکت نه ډکه وګرځي چې په دې کې ټول ناروغه مؤمنان شفایاب شي. حقیقت دا دی چې روژه د الله عز وجل د لور یو لوی پیرزو ده چې رب العالمین په دې امت باندې کړې ده. رب العالمین ځینې مواقع غوره پیدا کړي دي، لکه مساجد په مخ د ځمکه باندې، المسجد الحرام، مشاعر مکه، مدینه، مزدلفه، عرفات، مشاعر الحج، عرفات، مزدلفه و منا، مسجد قبا. دیتا ځانګړي خصوصیتونه حاصل دي. په انسانانو کې انبیاء علیهم الصلاة والسلام په نورو انسانانو باندې غوره دي. د الله عز وجل په کلام کې قرآن عظیم الشان په ټولو کلامونو د رب العالمین باندې بهترین دی. نو د موسم په لحاظ باندې میاشت د رمضان المبارک د کال په 12 میاشتو کې په ټولو میاشتو کې غوره میاشت ده. ولې به غوره نه وي چې په دې مبارک موسم کې د قرآن کریم نزول شوی دی، په دې کې لیلة القدر ده او په دې مبارک میاشت د رمضان کې د دعاګانو استجابت کېدلی شي. الله عز وجل د روژې د فرضیت په اړه فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پتاسو باندې روژه هغسې فرض شوې ده لکه څنګه چې په تېرو امتونو باندې فرض وه. په نفس فرضیت کې دا روژه د تېرو روژو سره مساوي او برابره ده، او د دې روژې غرض او مطلب او غایه دا ده چې په نفسونو د انسانانو کې، په نفسونو د روژهدارو کې تقواداري، پرهیزګاري راشي. لعلکم تتقون. مومن بنده به د هر خیر موسم د ځان دپاره غنیمت ګڼي او د دې په شپه او ورځ کې به محنت او خواري کوي تر څو هغه لوړې درجې د ثوابونو راونیسي چې پاک رب العالمین دغه چانسونه مؤمنانو ته په لاس باندې ورکوي. الله فرمایي: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. او سیالی کوونکي دي په دغه جنت ګټلو کې سیالی سره وکړي. وخت د مسابقې او د سیالی راورسېد. روژه د اسلام د 5 بناګانو ځینې یوه بنا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: بنی الاسلام علی 5. اسلام په 5 ستنو ولاړ دی. د اسلام 5 بنا دي.
او بیا فرمای شهادت الله اله الا الله لمړی بنا هغه د توحید کلمه ده د شهادت کلمه ده د ایمان کلمه ده چې نشته د لایق د عبادت په حقه بې د یو الله نه او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی دویمه بنا د اسلام وروسته د توحید د رب العالمین المنځ کول دي و اقام الصلاه درېیمه ایتاء الزکا ورکول د زکات دي څلورمه حج البیت قصد بیت الله شریف د پاره د ادا کولو د حج پنځم وصوم رمضان او پنځمه بنا د اسلام هغه مبارک روزه د میاشتې د رمضان ده د امام طبرانی په عظیم کتاب کې راغلی دي چې صحابه کرام بشپږ میاشتې په روزې پسې ژړلې چې اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان الله په مونږ کې ساګانې تر هغې ټینګې کې تر څو رمضان المبارک د دې کال راورسیږي او بیا چې به یې کله روزې ونیولې او میاشت د رمضان المبارک به پوره شوله نو بیا به وروستو یې شپږ میاشتې الله ته ژړلې زارۍ او سوالونه به یې کول غوښتنې به یې کولې چې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم الله نیولې روژه رانه اوس قبول او منظوره وګرځې موږ هم چې د اسلامي امت جزئی د خپلو سلفو په تعقیب باید د روژې سره شوق او علاقه وښیو او د رمضان پر رسیدا باندې د اله العالمین شکریه ادا کو او چې الحمدلله علی رمضان شکر الحمدلله چې د مغفرتونو رحمتونو میاش را ورسېدله او د عبادات او د سخاوتونو او د ذکرونو او د تلاوتونو همدارنګې د هر ډول عباداتو د ادا کولو موسم را ورسېد بنده مسلمان با د الله په بندګۍ باندې هم الله ته شکر گزاري چې اله العالمین خدای چې ځان ته دی په عبادت باندې مکلف کړی ما که چېرته دا عبادت د غیر الله دپاره به وی نو زما به څونه تباهي او هلاکت وی اوس چې ستا دپاره دی زما دپاره د شکر موقع ده چې زه دغه عبادت بدني چې مبارکه روژه د ستا په خاطر باندې ادا کوم او ستا دپاره ادا کوم د رمضان المبارک پر رسیدا سره خلک دوه ډوله شي یوه هغه ډله ده چې هغه د رمضان المبارک پر رسیدلو باندې خوشحالیږي دا هغه مؤمنان دي چې د الله د رحمت تمه ساتونکي دي او په روژه کې د الله رحمتونه وریږي دا هغه مؤمنان دي چې د الله سره یې مینه ده نو د الله د عباداتو سره مینه ده چې کله هم موسم د رمضان المبارک پرې راورسیږي دوی دی را رسیدا د روژې ته خوشحاله وي دا هغه مؤمنان دي چې کالو سر نوافل روجی نیسی دوشنبه و پنجشنبه و دیارلسم و څوارلسم پنځلسم د هرې میاشتې همدارنګې عرفه و د محرم روجی وغیره نور روجی نیسی د عاشورې روجی نو چې کله په دغه مسلمان باندې میاشت د رمضان المبارک راشي نو دی خوشحاله وي هغه خلک د روجی پر راتګ باندې خوشحالیږي چې هغوی د ایمان په ګټلو کې ځان تدریبوي او ځان ټریننګوي تکلیفونه تیروي تر څو د ایمان لوړې ساحې ته ورسیږي هغه کسان د روژې په راتګ باندې خوشحالی چې په خپلو صحابه کرامو پسې اقتدا کوونکي وي خیر القرون پسې رواني چې هغوی پې خوشحاله شوي دي زه پرې هم خوشحاله یم لیکن بل طرف ته وللاسف داسې خلک هم په اسلامي امت کې شته چې هغه د روژې په راتګ باندې خفه دي دا هغه خلک دی چې ځانونه یې د خواهش په تابعدارۍ کې تباه کړي دي دا هغه خلک دی چې د مخدراتو ګروګان ګرځېدلي دي او خپل عقلیه قوه او بدني قوه یې د مخدراتو نه زار کړې ده چې کله پرې د روجي غږ وشي نو ورخطا شي هغه خلک د روجي نه په عذاب او د روجې په راتګ باندې خفه وي
چې هغوی د نوافل روجو سره علاقه او تعلق نه لري چې کله په فرض روجه راشي نو د هغې د برداشت توان به نه وي. همدارنګې هغه خلک د روجې په راتګ باندې خفه چې هغوی د اجر عقیده نه ساتي او هغه خلک خفه وي چې هغوی د ابتلا او د امتحان برداشت نه لري. موږ مؤمنان باید د روجې په راتګ باندې خوشحاله شو، دا الهي حکم استقبال کو او په دې الهي حکم تعمیل باندې د جنتونو دروازې وټنګو او رب العالمین نه وغواړو او رب العالمین نه د جنت غوښتنه وکړو. مؤمنان ورونو او ښاغلو اوریدونکو، مومن بنده مسلمان باید د رمضان المبارک د راتلو سره سم د خوشحالۍ سره سره لوی الله عز وجل ته توبه وباسي. الله فرمایي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. مؤمنانو په غونډه باندې الله عز وجل ته د ټولو ګناهونو نه توبه وباسئ د دې دپاره چې کامیاب شئ. نو د روجې په راتګ سره د صغیره او کبیره، د ظاهر او د باطن، د هر ډول ګناه نه مسلمانه پرهیز شه او په تیرو باندې پښیمان او توبه طایب شه تر څو دغه موسم په داسې حالت کې را داخل شي په ما او تا باندې چې زما او ستا د وجود نه ګناه انزلی شوي د توبې په ایستلو سره او د صالحو اعمالو باغ حرم ته ورداخل شو. همدارنګې مومن بنده مسلمان باید د روجې په راتګ سره یوه نقشه مخې ته واچوي او هغه دا چې دا بنده مسلمان باید د ځان دپاره د عباداتو اندازه وټاکي چې زه به اقلا 40 رکاته 50 رکاته نوافل کوم، سوا د تهجدونه زه به 3 سپارې 4 سپارې 5 سپارې 8 سپارې تلاوت کوم، زه به صدقات وباسم، روزمره به مشخص دعاګانې کوم، اذکار به کوم او د دې سره سره به د غیبت نه استعفا ورکوم، نه به کوم غیبت، پرېږدم به مسخرې ټوکې ټکالې او نمیمه او چغلي او دارنګې نورې بد اخلاقیانې. همداراز به روجهدار مسلمان هغه د نورو مسلمانانو نه تفاوت ولري په دا معنا سره چې دا مسلمان به د روجې په اوږدو کې حلقات العلم، حلقات التفسیر ته لاسرسی لري او دی به خامخا د علم په حلقو کې کینی چې دا وخت د دې قیمتي شي او د ځان دپاره یو څه راجمع کړي. همداراز به بنده مسلمان د روجې پر رسیدا سره خپل نیت خالص کی چې رب العالمین دا روجه تاله نیسم او د تا نه په دې باندې جنتونه غواړم. نیت اساسی شرط د عمل د قبلېدو دی چې کله بنده مسلمان کې نیت د صالح عمل موجودی، دغه عمل صالح وي او که یو انسان هغه تقلیداً یو عمل کوي چې د نورو په څیر باندې روان وي او د سره تعبدي عقیده نه وي، نو بیا د دغه عبادت د قبلېدو وړ نه دی. همدارنګې فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم چې الصیام لی وانا اجزی به، روجه بنده زما دپاره نیولې او زه به د هغې اجر ورکوم. نو په روجه کې ریاکاري نه وي او دا د بنده او د خالق ترمنځ یو پټ راز دی چې بې د الله نه پې بل څوک خبرېږي نه. چې کله بنده مسلمان په دغه وفادارۍ سره روجه ونیسي نو دا د الله د لوی اجر د ګټلو مستحق وګرځېږي. په دې هغه پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، ځان اولا او بیا تاسو په اله العالمین باندې سپارم. استودعکم الله دینکم وامانتکم وخواتم اعمالکم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.